اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ادبي مرکو په سلسله کې نن د غزلزار ملمه کې نن موږ سره مشر شاعر ادیب او مصنف ګل حشنغری صاحب موجود دی. دا یو عوامي شاعر دی چې تاسو سره بخپله پیژنګلو کوي او نن موږ د صاحبزاده ډاکټر محمد اقبال صاحب په حجره په کلي جاله بیله دوزه کې موجود یو. نو ګل حشنغری صاحب تاسو ته نن د غزلزار ملمه په دې لړۍ کې د زړه د تله هرکلی ویو جي. السلام علیکم درته ویو. ګل حشنغری صاحب تاسو کوم ځای کې پیدا شوي او ستاسو اصل نوم څه دی، ستاسو تخلص څه دی، تاسو اوریدونکو سره خپله پیژنګلو کې؟ ډېره مننه مراد علي صاحب، الله دې زه زما خپل نوم درویش ګل دی او زه د محترم شرف الدین بابا په کور کې په 19 نیټه د 10 میاشتې د 55 کال زیږېدلی یم. تعلیم مې نه دی کړی بیخي او بس پیدایشي شاعر یم چې کله زما عمر 10 کاله برابر شو 11 کال ته وړېدم زه شاعر وم. لومبی ما ځان له خپل تخلص چې کوم دی خوښ کړو ما درویش ګل فقیر به لیکو. فقیر په نوم باندې زما یو کتاب چاپ هم د شلېدلې هار په سن 19 کې چاپ شوی دی د 10 کالو وینا وه، چونکې ډېره معیاري شاعري هم نه خو چاپ کړو کتاب چاپ شو. د هغې نه پس بیا د یو خوب په وده د تخلص زما چې دا په ګل بدل شو. نو چې په ګل بدل شو نو بیا ما درویش ګل لیکو. نو بیا د شاعرانو ته نه ګل حشنغری جوړ کړ که کم ګلونه ډېر شو الله دې نور هم ډېر کړي. زوراب ګل چې کوم دی نو حضرت ګل پلانې ګل نو بیا به کم ګل نو هغه ګل حشنغری. نو ګل حشنغری د شاعرانو ګل حشنغری خټو ګټو لګېده. نو په دې زما اوس په دې 18 کې زما یو کتاب په دې چاپ شوی دی وایم چې نوم درله په ګل لیکم. د عوامي شاعر ګل حشنغری په لقب باندې چاپ شوی دی او اوس انشاءالله چې د ګل حشنغری کلیات هم چې کوم دی نو انشاءالله را روان دي. نو ډېر زیات خو مې نشي دا کې د اوسه خبره مې نه ده خو 304 سپورته مې. ګل حشنغری صاحب تاسو اصل کې د کوم ځای او موجوده په کوم ځای کې اوسېږئ جي؟ موږ شیرګړ سره خوا کې د دې ارچن روډ لکه د ملکانو د مردان په پوله زه پروت یم. لکه دغه روډ داسې دی لکه دا ښکته روډ چې ښکاري د روډ نه دېخوا ملکان دی او د خلاصه ښکته دې نه مردان ضلع ده او بیا د چارسدي ضلع زمانه په یو 3 کیلومتره کې بیا د چارسدي ضلع هم پرته ده. نو زه د مردانو دغه په پوله په خو د مردان ضلع سره تعلق لرم. شیرګل نوم دی او زمونږ خپل کلي اشنغرو کلی دی او زه پکې ګل حشنغری یم. بس ګل حشنغری صاحب تا تر اوسه لکه تعلیم تاسو اړ حاصل کړی نه یا د مدرسې تاسو قرآن پاک خو ما د بچپن نه اوس هم یم شکر دی نه پرېږدم چې جمدې ما الله دې مې بار یو کال سره لګیا ما لږ ویم خو ویم پر بس کې یو پیره خامه کله پکې ختم شي یو ورځ نیمه خو لکه ویم نیمه سپاره ویم خو روزانه ویم شکر دی. ګل حشنغری صاحب تاسو لکه د شاعرۍ ابتدا څنګه وکړه؟ وړومبی کوم تنظیم کې تاسو شرکت وکړو جي؟ ابتدا خو دا یو ډېره اوږده واقعه ده جي. دا د یو خوب نه وشوله او خوب خر څنګه کېدی شي نو که اوس تاسو دا زموږ ملګري بیا نه مني ډېر اورېدونکي به وایي چې لکه دا څه که نه بیا په یو ګاډر یې موږ ته ورغړولې خو په یو خوب کې ما یو 14 ورځې 14 شپې مزل کړی دی خوب کې او بس هغه خوب په وخته پورې نیمګړی پاتې شو. د هغې نه بیا چې کوم دی نو زه یو څو ورځې پکې منځ کې تېرې شي نو بس ورو لکه هغه سوچونه اخیستي وم د هغې نه په دې خوا چې